السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې ویډیو کې تاسو ته زه داسې آسان ترین عمل درخوایم چې صرف 2 منټه به پې لګي او ټوله هفته کې صرف یو ځل د جمعې په ورځ باندې دی. او کم انسان چې د جمعې په ورځ باندې د جمعې مانځه نه پس دا عمل وکړي نو دته به څلور عجیبه فایدې ملاویږي. ټولو نه اولنۍ فایده وی دې انسان ته به الله تعالی د داسې ځای نه رزق او مال دولت ورکړي چې دغه ځای نه به د انسان خیال خاطر کې هم نه وي. داسې ځای نه به الله تعالی دته مال دولت ورکړي. دویمه فایده وی دا انسان به الله تعالی مکمل هفته یعنی راتلونکي جمعې پورې د هر قسمه حادثو نه د هر قسمه حادثاتو نه هر قسمه پریشانۍ نه محفوظ وساتي. دریمه فایده وی که دې انسان باندې د غرونو برابر قرض می کنه دا پته د الله تعالی په فضل او کرم سره ختم شي. څلورمه فایده وی دا انسان به الله تعالی تر راتلونکي جمعې پورې د هر قسمه ګناهونو نه محفوظ وساتي. زموږ عزتمندو څلور عجیبه فایدې دي. سړی چې دی کنه دا عمل به د جمعې په ورځ باندې د جمعې مانځه نه پس کوي او زنانه به اوس دا عمل څنګه کوي. عمل درته ښیمه خو اول دا خبره ضروري واورئ. زنانه به دا عمل څنګه کوي هغې به د جمعې په ورځ باندې د ماسپښین مانځه نه پس کوي. هغې خو چونکې د جمعې مونځ نه کوي نو زنانه به د جمعې په ورځ باندې د ماسپښین مونځ نه پس دا عمل کوي. اوس عمل کم یو دی زموږ عزتمندو انتهایی آسان ترین عمل دی انشاءالله ټولو له به ورځي. عمل دا دی زموږ عزتمندو سړي چې کله د جمعې مونځ ختم کړي او زنانه چې جمعې په ورځ باندې د ماسپښین مونځ مکمل ختم کړي دا عمل به کوي. 3 پیرې به سورة الاخلاص یعنی قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد مخکې به دنه بسم الله وایي. دا به 9 پیرې وایي. 9 پیرې به دا وایي سورة الاخلاص چې دا 9 پیرې برابر شي بیا ورپسې سورة الفلق بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. دا به بیا 9 پیرې وایي او بیا چې دام ختم شي ورپسې به سورة الناس دا به 9 پیرې وایي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دا سورتونه دي 3 سورتونه دي د قرآن پاک اخیری 3 سورتونه دي. زموږ عزتمندو سړی چې کله د جمعې مونځ مکمل ختم کړي او زنانه د جمعې په ورځ باندې ماسپښین مونځ مکمل ختم کړي دا 3 سورتونه دي وایي زموږ عزتمندو. نو دغه څلور فایدې به ورته میلاویږي زموږ عزتمندو. راتلونکي جمعې پورې به الله تعالی هر قسمه مشکلاتو نه محفوظ ساتي. الله تعالی به ورته مال دولت ورکړي زموږ عزتمندو داسې ځای نه چې دی به خیال خاطر کې نه وي او که قرضونه پې الله تعالی به قرضونه ختم کړي او راتلونکي جمعې پورې به الله تعالی د هر قسمه ګناهونو نه محفوظ ساتي. نو زموږ عزتمندو کوشش کوئ چې هره جمعه دا عملونه تاسو کوئ نو انشاءالله ټول عمر چې څوک دا عمل کوي نو ټول عمر به الله تعالی د هر قسمه مشکلاتو نه محفوظ ساتي د هر قسمه حادثو نه به محفوظ ساتي د هر قسمه پریشانی نه به محفوظ ساتي هر قسمه ګناهونو نه به محفوظ ساتي قرضونو نه به الله تعالی محفوظ ساتي او الله تعالی به ورته داسې ځای نه رزق ورکوي چې د دوی به خیال خاطر کې نه وي. زموږ عزتمندو نو انتهایی آسان ترین عملونه دي. خپله هم شروع کوي او کوشش وکړئ چې دا ویډیو د ثواب په نیت باندې ډېره شیر کړئ هر طرف ته شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي او تاسو ته دعاګانې کوي. ټیک ته الله رب العزت مو خوشحاله باز ساته. دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو. الله په امان.